او یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لكل شيء زینه وزینة العبادة الدعاء. وای د هر شي یو زینت دی، یو شایستوالی دی. د عبادت شایستوالی او زینت چې دی هغه دعا ده. کم سړی چې دعا غواړي دا د عبادت بهترینه شی غواړي، اشرف شی چې دی هغه غواړي. یو بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي الدعاء سلاح المؤمن، دا د مؤمن هتیار دی، اسلحه ده د مؤمن. یعنی په دې لکه د سړي چې اسلحه ورسره وي نو دا د څومره بېغمه وي، د چا څه نه ویریږي بیا. نو دغه دعا چې کوم سړی د دعا پابندي کوي هغه داسې دی لکه هتیار چې ورسره وي. وعماد الدین، او دا د دین یو ستنه ده د دعا. ونور السماوات والارض، او د اسمان او اسمانو د مځکو نور دی، رڼا ده. کوم سړی چې دعاګانې غواړي د دعا په برکت سره په اسمانو په مځکو کې رڼا جوړیږي. او یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي ان ربکم حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیه ان یردهما صفرا. ان ربکم حی، واستی رب چې دی هغه ډیر حیادار دی، حیا والا دی. یستحیی من عبده، د خپل بنده څخه شرمیږي. اذا رفع یدیه ان یردهما صفرا، کم ټیم چې دغه بنده الله تعالی سپورته کی وای الله رب العزت په دې باندې شرمیږي چې د دعا د غیر رد کی او د دعا نه کی قبول. الله ته شرم راځي چې ما بنده ما ته لاس پورته کړی دي او زه د دعا لاس دی هغه خالی لوټاو کوم، خالی برته په دې باندې واپس کوم. الله وای ما ته شرم راځي په دې باندې، ته خپل بنده څخه شرمیږي چې ما ته لاس پورته کړی دي او زه دعا دغه یو لاس خالی لوټاو کوم، الله ته شرم راځي په دې باندې. یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي حسنوا اموالکم بالزکات، و تاسو خپل مالونه په زکات سره محفوظ کړئ. د ور او د غلا او د ډاکې سره تاسو د خپل مال زکات ورکوئ نو تاسو مالونه بیا محفوظ وي. وداو مرضاکم بالصدقه، او د خپل مریضانو علاج تاسو په صدقه سره کوئ. کوم ټیم چې په کور کې مریض پېښ داغه د پاره ته صدقه وکړي نو ستې مریض چې دغه به الله جوړ کړي. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، او تاسو دغه بلاوي او مصیبتونه چې کوم په تاسو باندې را روان دي دغه استقبال تاسو د دعا او په تضرع او په زاری باندې وکړي. یعنی کوم مصیبتونه چې په تاسو راځي، کوم پریشانیاں چې را روان دي هغه تاسو د دعا او د زاری په وجه باندې ختم کړي. د الله صدا شي دعا وغواړي، دا شي زاری د الله ته وکړي چې هغه مصیبتونه تاسو دوري شي. او بزرګ په باره کې راځي وای د مریدانو سره عبادت کوي، په مسجد کې عبادت کوي. ګرد شپه سار شو आवाज رالی، د یو خاص आवाज رالی، واسطه یو عبادت هم نه قبول. سبا شپه چې بیا رااله بیا شپه عبادت شروع کی چې سار ټیم شو بیا आवाज رالی، واسطه یو عبادت هم نه قبول. سو ور چې دا شو اوس اخر د مریدان خپل پیر صاحب ته وای و چې आवाज هم ناراضي کې اوري چې عبادت نه قبول، نو به څه د بار عبادت کو، څه د بار لګیای. وای پیر صاحب سور ته وای زما مریدانو بل داسې در راوښوي چې هغه ته وژاړم او هغه ته عبادت وکم. که چیرې د دې علاوه بل داسې درس ته نو خو زه به هلته ولاړ سم، که د دې بغیر بل در نسته نو بیا زه چیرې ولاړ سم. که قبلوي که نه قبلوي زه به د دغه درسه بس عبادت به هم کوم، د دغه درسه به غواړم. وای بیا آواز رالی چې ستا مخکې عبادتونه هم قبول شو او دغه عبادت هم قبول شو. نو دغه در بغیر بل څوک شته نه، بل در نسته. په ډیر غلط فهمي کې دی یو سړی چې د مخلوق تابع او د مخلوق په رواني چې زما کار به مخلوق را کوي او دا د الله د ناراضګۍ ما درتول په حدیث کې راځي د الله د ناراضګۍ سبب دی. څوک د الله سره دعا نه غواړي الله ناراضه کیږي په دې باندې. یعنی الله رب العزت دا وایي چې تا ته یو حاجت پیښ شو، اوس ته دغه حاجت چې دی هغه ته زما سره دعا نه غواړي نو که څه الفاظ خو نه وایي خو ستا خیال دا دی چې الله نعوذ بالله ستا ضرورت نشته، دا کار زه په خپله باندې کوم، پیسې را سره دی وبې کوم. نو ستا دغه عمل دا شو کوي چې زه په خپله دا کار کوم او په دې دا د الله د ناراضګۍ سخت سبب دی. دا باید چې موږ د الله سره تعلق جوړ کړو او الله چې دی هر وخت موږ اوري، هر وخت موږ دپاره تیار دی. الله پاک یو زړه واقع د ډېره طیبه مو اورېدلي، یو بت پرسته یو بت ته پوجا کوي، یا صنم یا صنم ګرده شپه لګیا دی، د بت نوم دی یا صنم یا صنم دا وایي. آخر په غلطي کې بې سوچه خیال بلې خواته ولاړی، د یا صنم په ځای یا صمد وویل. صمد چې دی د الله پاک نوم دی، بې نیازه. وای الله رب العزت आवाज به وکړي چې لبیک یا عبدي، هغه په غلطي کې ولې یا صمد. وای الله ورته چې زه حاضر زما بنده چیش غواړي. دا حیران شو چې دا ګرد شپه
د بت پوجا په غلطي کې مې یا سمد رسو ویل سو الله پاک چې دی هغه زازر ما بنده چش غواړي نو که یو مسلمان مؤمن هغه الله تعالی سپورته کی سوال نشي پیدا کېدی چې الله لاس دغه ګور الله پاک چې حیا رضی الله پاک شرم رضی الله پاک چې بنده لاس ورته پورته کی او الله پاک د لاسونو خلیل وټاو کې دا نشي کېدلی خو زموږ په غشتلو کې چې دی هغه غټه مسله ده نو د الله سمج دعاګانې وژاړو الله پاک مولانا رومي رحمت الله یو واقعي او حکایت لیکلی دي هغه یو سړی یو دیندار سړی هغه ته چې مهار څوک راوړي زما دغه پیسې په کار دي د بل چا څخه قرضه وکړه هغه ته به پیسې ورکړي بل براله هغه به قرضه به وکړ د پیسې ورکړي اخر قرضداران دومره زیات شو د سره پیسې نه یو د بل رخصتې به کولې وای قرضداران دومره زیات شو اخر هغه ګرد مشوره وکړه ورته کښېنستل چې باید ته خالی قرضې کوې پیسې راکوې نه خلکو ته ورکوې زموږ قرضه راک او موږ تر هغو پورې نه ځو چې زموږ قرضه دې ادا کړې نه وي درته چې الله یې ما ته راکړي بیا به در کوم په دې انتظار کې ګرد ناست دی هم ناست دی خلک هم ناست قرضداران ورته موږ نه ځو لکه نن سبا چې زموږ داسې دنیا کې ماحول دی چې پیسې دې نه ادا کړې نه ځم اخر وایي د باندې یو اواز هغه مرید او مزدور یې ورولږي هغه ته ورته ورسه دا څه اواز دی هغه ورته یو کوچنی هلک دی حلوا خرڅوي وایي راویې غواړه چې را اوس یو پوښتنه ده نو که څو حلوا در سره دومره ده په څو یې ورکوې په دونه بس دا ګرد مېلمنو ته یې ورکړه د هغسې حلوا په پور باندې پسې واخیستل کوچنی یې ورته کښېنست هغه ورته پیسې خو چې خدای پاک راکړي بیا در کوم دا ګرد یاران دغه دپاره ناست چې پیسې راغلې نو دا ګرد به بیا نه وناست ما څه پیسې وایي نو دوی به ولې ما ته ناست به ته پکې کښېنه ته یو قرضخواه یې پکې کښېنه وایي کوچني وژړل داسې چغې وکړې چې زما مور ما وایي زه چې ورسم ما مور ما ته وایي چې حلوا دې خرڅه کړه پیسې دې څه کړه وایي داسې کړکداره دغه سره وژړل وایي لږ ټایم بعد دروازه وټکېده مزدور چې ورته چې ویې کته یو سړي د اشرفیانو یو تیلی راخیستې ده وایي دا د ده په خدمت کې دغه بزرګ په خدمت کې دا تحفه ده ته یې ورکړه وایي تیلی چې وکتل په هغه کې دومره پیسې وې دا ګرد قرضداران ته یې ورکړې او کوچني ته یې هم ورکړې ګرد یې خلاص کړه وایي بیا بزرګ د خلکو ته ویل چې ګوره الله رب العزت چې دا دغه وکړي یعنې خیال یې دا چې الله ته چې پیسې راکولې نو دومره دې ذلیله ولې کړم خو مخکې به دې راکړی وای دومره به دې نه ذلیله کړم دا خلکو څومره خبرې ما ته وکړه او کوچنی دومره په ژړا شو وایي الله رب العزت ویل چې مخکې ما درکولې خو دلته د غوښتلو والا دومره طلب والا نه و دا کوچني چې وژړل څنګه بس ما ویل چې بس اوس ژړا چې د هغه الله ته ډېره محبوبه ده چې ده څنګه وژړل بس ما بیا تا ته دغه مال در واستوي درکوی مې خو ژړا والا څوک نه و نو کوم ټیم چې الله ته وژاړې یقینا الله ډېرې فیصلې کوي ډېرې فیصلې سړي په باره کې کوي یعنې زموږ په دا کوچني په دا لږ عمر کې الله پاک چې کومې دعا په ذریعه سره کومې مسایل حل کړي دي زموږ په تصور کې هم نه و چې خدای به دا مسله هم حل کړي یعنې دا مسله به هم زما حل شي دعا ډېر عجیبه عمل دی ډېر عجیبه عبادت دی نو موږ د الله سره د دعا په ذریعه یو تعلق جوړ کړو اوس بعضې خلک بیا دا وایي چې زه کله کله یو سړی لاس پورته کړي عام طور د اکثر خلکو سره دا ترتیب وي لاس پورته کړي شیان ځینې ویرسي چې اوس څه غواړم عام طور سړی لاس پورته کړي یاره اوس څه غواړم که سره هغه شیانو نومان ځینې ویرسي ګبراو شي یا ځینې ویرسي نو وایي دغه ټیمه بیا ته څه چم کوې وایي په دغه ټیم باندې بس دا ووایه چې یا الله زما دپاره د خیر شی چې کوم دی چې زما فایده پکې وي د دنیا او د آخرت فایده پکې وي هغه شی ما ته راکوئ لکه یو کوچنی هلک اوس کوچنی هلک چې شی په کار شي هغه خو دا نه دی معلوم چې دا بسکوټ دی دا چاکلیټ دی دا ساجک دی دا چپس دی دا په دې د شیانو نومونه نه دي زده بس څه کوي بس مور پلار ته وژاړي ما ته شی راکړه ما ته شی راکړه اوس مور پلار چې دی هغه ته بیا معلومیږي چې د فایدې دا شی دی دا د فایدې شی دا د فایدې شی دی هغه فوراً د دغه ضرورت ورپوره کوي داسې موږ هم د الله سوچ یا الله کوم شی زما د فایدې لپاره وي هغه شی ما ته راکړه او هغه به الله پاک مشترک او کله کله یو سړی چې دی ډېر پریشان شي حالات سره ډېر مخامخ شي قرضدار وي نورې پریشانیانې بیماریانې وایي دا سړی به څه کوي وایي وژاړه بس شی دې په سمجھ کې نه راځي وژاړه د پریشانۍ سره مخامخ الله ته وژاړه بس لکه کوچنی چې د یو شي نوم یې هم نه دی زده بس خالي وژاړي چې وژاړي بس مور پلار ته معلومه شي د هلک په تکلیف دی یا په نس درد دی یا یو شی په کار دی شیدې په کار دی بل شی په کار دی نو هغه ډاکټر ته هم ځي د هغه د دغه ژړا ختمولو لپاره چې دی خامخا د ضرورت پوره کوي نو موږ چې وژاړو الله به زموږ ضرورتونه الله ته خو زموږ ضرورتونه معلوم دي پریشانیانې معلومې دي دا د چې ژاړي ولې ژاړي دا د دغه پریشانۍ سره مخامخ دی نو موږ باید چې الله ته وژاړو او بعضې خلک دا وایي چې زه خو دعا غواړم هغه نه قبلېږي ډېر خلک دی وایي ما د فلانۍ دعا غوښته مثال یو سړی وایي چې ما د الله څخه بچی وغوښتی 4 کال یې غواړم زما بچی نشته ظاهره خو دغه دی نو د دعا د قبلېدو 3 شرط دي یو شرط دا دی چې کوم شی ته د الله څخه وغواړې الله یې درکړي یو خو دا دی تا یو شی وغوښتی بچی دې وغوښته الله درکړي پیسې دې وغوښتې الله درکړي
او یو دا دی چې ته یو شی د الله سره وغواړې الله یې نه کي در لیدن هغه په بدله کې یو مصیبت په تا باندې را رواني یو پریشانی په تا باندې را رواني دغه دعا په برکت سره الله پریشانی ختم کړي او دریم شی بیا دا دی چې نه هغه شی درکې او نه پریشانی لري کې بلکې په قیامت کې الله پاک ستاسو لپاره هغه ذخیره کښېږدي حدیث کې راځي وای د قیامت پر ورځ چې الله پاک یو بنده به راوغواړي او ورته وایي به چې تا ما ته په دنیا کې دا حکم و چې ته ما سره دعا وغواړه تاسو ما سره دعا وغوښتله وای هغه ورته وایي چې و الله دعا مې بېشکه وغوښتله وای نو بیا قبوله شوه وای ما خو ظاهري سبب نه دی لیدلی وای الله رب العزت به ورته وایي چې هغه دعا خو ما هلته په دنیا کې نه کړه قبوله کوم شی چې تا غوښتی د هغه په بدله کې ما د جنت دغه بنګلا او دغه هوري دا شیان مې ستا دپاره ایښي دي وای بنده به وایي چې یا الله په دنیا کې به دې زما یوه دعا هم نه قبلوله دغه نعمتونه به دې ما ته راکړي دومره بهترین نعمتونه الله ایښي دي نو زموږ دعا دغه یې نه ځي الله زموږ هغه دعا په داسې انداز قبلوي لکه مور ته چې دا معلوم دی کوچني چې وژړل ناجوړه دی کوچنی اوس دوا چې دا مور ورکوي خو ترخه دوا ده په ظاهر معلومېږي چې مور ظالمه ده ترخه دوا کوچني ته ورکوي لیکن مور ته دا معلومه ده ډاکټر ورته ویلي چې دا دوا ورنه کې دا جوړېږي نه نو مور خیرخوا ده الله زموږ هغه کارونه پوره کوي چې هغه زموږ د خیر دپاره وي په هغه کې چې زموږ خیر زموږ فایده یې پکې نو موږ د الله سره دعا وغواړو دعا الله ضرور قبلوي ضرور الله قبلوي دغسې مې نه لکه الله پاک او چې نه غواړو الله پاک ناراضه کېږي په دې باندې نو د دعا یو ترتیب ټیم پوره دی د دعا ترتیب دا دی ان تاسو وایئ چې موږ دعا وغواړو موږ ته خو نو دونه دعا موږ غوښتی نو څه شو غواړو الفاظ به سمجھ کې نه راځي اوله ورځ خالي داسې وکړي زما عام طور زما ترتیب دا دی چې په تبلیغ کې موږ سره څوک ولاړ شي که شاګردان دي هغو ته موږ دا ترتیب ورښیو چې په اوله ورځ ته خالي 15 منټه دعا وغواړه ستا فارغه وخت چې کم دی په هغه کې خالي 15 منټه ته دعا وغواړه بس زیاته مه غواړه 15 منټه خو هر سړی غوښتي دغه یې لاس ونیسه یو شی مه وایه خالي 15 منټه پورې ځان ورسوه سبا بیا 6 منټه وغواړه بل سبا 7 منټه وغواړه بل سبا 8 منټه وغواړه یو منټ ستا دعا زیاتوه چې ستا دعا کم ټیم تر نیمه ګنټې پورې ورسېدله بیا په دعا کې خوند راځي بیا به داسې خوند کوي دا ستا دعا چې ته غواړې بیا به ستا زړه نه غواړي چې دعا زه پرېږدم او جادالواب صاحب رحمت الله په یو بیان کې موږ ته ویل هغه ویل وایي په دعا کې چې کوم ټیم ستا دغه زړه راغلی چې ستا زړه نه وغواړي چې پرېږدم دا د قبولیت علامت دی ستا دغه دعاګانې ټولې قبولې شو او د دعا یو علامت دا دی چې بدن وکپېږي ویښتان جګ جګ ودرېږي دا دعا هم قبوله شو نو نیمه ګنټې ته چې کوم ټیم دعا ورسېږي په هغه ټیم کې به ستا د دعا د قبلېدو او په دعا کې خوند بیا راځي بیا چې د دعا خوند چا وکتی بیا په دنیا هر عبادتونه خو ښه خوند کوي خو د دعا رقم عبادت چې دی هغه بیا نشته ټول به دعا غواړو انشاءالله یو ماحول جوړ کو دا خبرې مې واورېدې خالي دا نه تر یو غوږ یې واورو تر بلې وباسو بلکې خپله زندګي بدله کړو په خپله زندګي کې چینجینګ راولو چینج کړو د خپله زندګي تر څو به موږ داسې روان د مخلوق پسې به روان یو باید چې موږ د خپل الله سره تعلق جوړ کړو په یوه میاشت کې دننه بستې دعا نیمه ګنټې ته ورسېږي بیا به یقینا ما ته هم دعاوې کوئ او ډېر به خوشحاله یاست هره مسله چې وایي الله ستا غال کوي الله دې عمل کوو